أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. حضرت موسی علیہ السلام د څلوېښتو شواروزو اعتکاف نرستو واپس خپل قوم ته تشریف راوړو او په کوه طور باندې الله پاک خبر ورکو وحی ورته راولېږله چې ستا قوم ګمراه شوی دی. حضرت موسی علیه السلام د قوم گمراهی او شرک برداشت نکړی شو او ډیر د غصې په حالت کې د کوه طور نه زر را روان شو. چې راغی په خپلو سترګو باندې هر څه ولیدل چې د قوم یوه لویه ډله هغوی په شرک کې مبتلا دي. د ټولو نه مخکې حضرت هارون علیه السلام ته سخت خبرې وکړې، زورنه یې ورکړه. خیال یې دا و چې حضرت هارون علیه السلام غفلت کړی دی، کوتاهي کړې ده. خو چې کله په دې خبره باندې مطمئن شو چې حضرت هارون علیه السلام کوتاهي نه ده کړې، د غفلت نه کار نه دی اخیستی، نو بیا قوم طرف ته متوجه شو او هغې ته د توبې حکم ذکر کو چې تاسو کوم شرک کړی دی او گمراه شوي په خپل ځان باندې ظلم زیاتې کړی دی، د دې سخي عبادت هم کړی دی، نو په دې باندې تاسو اوس توبه وباسئ. دې نه مخکې قوم عذر پیش کو چې زمونږه په دې کې څه قصور نشته دی. دا خو سامري زمونږ نه هغه کالي د سرو زرو د سپینو زرو را جمع کړل چې کوم منګه د فرعونیانو نه ځان سره وړیو او هغې په اور کې ویلې کړل، د هغې نه د سخي شکل جوړ کړ او سامري په هغې کې د جبرائیل علیه السلام د اس د قدم خوره واچوله، نو په هغې کې یو قسم سا پیدا شوه، اوازونه یې شروع کړل هغه سخي، او اواز د هغه سخي نه به د میوزیک راته د موسیقۍ اواز، نو ټول خلق را جمع شو د هغې نه غیر چاپیره او یوه لویه حصه د دې قوم همدې ته خدای وویل، ځکه سامري ورته وویل هذا الهکم و اله موسی فنسیه، دا ستاسو خدای دی او دا د موسی علیه السلام خدای دی، د موسی علیه السلام نه خپل خدای هیر شوی دی، ورک شوی دی، هغه ورپسې کوه طور ته تللی دی او هغه خدای دلته راغلی دی، نعوذ بالله من ذلک. نو خلقو یقین راغی په دې باندې. او دې نه مخکې د مصر چې کم قدیم تهذیب و، نو په هغې کې هم د غوا عبادت موجود و، خلقو به د غوا عبادت کو، نو د هغې صحبت او د هغې تهذیب نه بني اسرائیل متاثر او د مخکې نه، او بیا هغه تهذیبي اثر مو او بل طرف ته د میوزیک او د موسیقۍ اثر او د هغې نه خلق متاثر شو، نو غیر چاپیره دې نه تاوېدل، د دې سخي نه دې ته خدای وایي، دې ته سجدې کولې او د دې سخي په نوم باندې نظر او نیازونه پیش کول. موسی علیه السلام د قوم ته وویل چې تاسو خو ځان باندې ظلم زیاتې کړی دی، شرک هم کړی دی، اوس تاسو توبه وباسئ.
نو دا قوم اگر چې نافرمانو او شرک مبتلا شوي لیکن دا خاصیت او صفت پکې هم چې خبره به منله هم نو دې ته تیار شو توبې وستلو ته. خو دا قوم د حضرت موسی علیه السلام کوه طور ته د تللو نه پس په دریو ډلو کې تقسیمو. یو ډله هغه وه چې هغې د دیسخي عبادت شروع که ښکاره او دیسخي ته خدای وویلو. یو ډله هغه وه چې هغې د دیسخي عبادت هم نه کو خو دوی یې منع کول هم چې داسې مه کوئ، د موسی علیه السلام د راتللو انتظار وکړئ او داسې خدای نه دی د ده عبادت مه کوئ. هغوی په خپله هم عبادت ونه کو دوی یې منع کول. او یو ډله داسې وه چې هغوی د سخي عبادت ونه کو لیکن دوی یې منع کول هم نه. درې ډلې وې. نو دا یو ډله چې دوی د سخي عبادت هم نه دی کړی او دوی یې منع کړي هم دي نو دوی خو د ګناه نه پاک وو، دوی ته د توبې ضرورت نه. پاتې شي دوه ډلې چې کومې ډلې د سخي عبادت کړی دی نو دا هم ګناهګارو مجرمانو، شرک کړی دی، مشرکان او مرتد جوړ شوي وو. او دویمه هغه ډله وه چې د سخي عبادت یې نو کړی خو دوی یې منع کړي هم نو هغوی هم په دې جرم کې شریک شو. نو هغوی ته ویې چې تاسو به هم توبه وباسئ. د دوو ډلې دپاره د توبې حکم راغی او د توبې طریقې ورته دا وښودله چې کومو خلقو د سخي عبادت کړی دی نو هغوی به قتل کولی شي. او څوک به قتل کوي؟ هغه کسان به قتل کوي چا چې د سخي عبادت نه دی کړی خو دوی یې منع کړي هم نه دي. نو یو ډله هغه قاتلان جوړ شو او دویمه ډله مقتول جوړ شو، هغوی قتل کړی شو او د دوانو ډلو توبه الله پاک قبوله کړله. او بیا حکم داو چې قاتل به هغه څوک چې هغه نږدې رشته دار وي، د بل خاندان او د بل قبیلې کس به نه، ځکه دې نه بیا قبایلي دشمني جو پیدا کیږي. نو حکم داو چې که یو ورور د سخي عبادت کړی دی او دی بل نه دی کړی نو چا چې عبادت کړی دی نو دی به کینې او دا بل به ورله توره سټ له راوغورځوي او دنه به سټ جدا کړي، دی به قتل کړي. دغه شان که زوی د سخي عبادت کړی نو پلار ته حکم و چې پلار به د خپل زوی قتل کړي، او که پلار د سخي عبادت کړی او زوی نو کړی زوی ته حکم و چې ته د خپل پلار قتل که. نو د دوانو ډلو دپاره دغه سزا تجویز شوله او په هغې باندې هغې عمل وکړو، دغې توبې طریقې ته تیار شو. څوک قاتلان جوړ شو، څوک مقتول جوړ شو او دوانو ډلو ته الله پاک معافي وکړله، د هغې توبه الله پاک قبوله کړله. نو که تاسو دا عمل وکړو په دې توبې په طریقه باندې نو دا خبره ستاسو دپاره ډېره غوره او بهتر ده. د هغې پې عمل وکړو الله پاک د هغې توبه قبوله کړله. وَإِذْ قَالَ مُوسَى او یاد کې هغه وخت چې وویل حضرت موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم کړی دی، زیاتې کړی دی تاسو انفسکم په خپلو ځانونو باندې باتخاذکم العجله په وجه د نیولو ستاسو سخي لره په خدای سره چې تاسو د سخي عبادت کړی دی نو دا تاسو ځان سره ظلم زیاتې کړی دی، شرک هم کړی دی، تاسو مرتد شوي دی. او د مرتدو سزا په هغه وخت کې هغه توبه نه وه بلکې هغه قتل کېدلو چې دی به قتل کولی شي. او په دې امت باندې الله پاک مهرباني کړې ده که یو کس معاذ الله مرتد هم شي نو هغه ته 3 ورځې د توبې مهلت وي چې علما به ورسره کینی چې د هغه کوم شکوک او شبهات وي هغه به ورله لرې کړي. نو که واپس راځي اسلام ته واپس مسلمانېدی شي صرف توبې سره الله پاک هغه مرتد کېدل د هغه ورته معاف کوي، دغه کفر او شرک ورته معاف کوي. او که 3 ورځو کې توبه ونه ویستله بیا د هغه د قتل حکم دی. خو مخکنو امتونو کې براه راست د قتل حکم و. فتوبو نو تاسو توبه وباسئ الی بارئکم خپل پیدا کون کی طرف ته چې چا تاسو پیدا کړي یې، څوک تاسو خالق دی، څوک تاسو پیدا کون کې دی، هغه ته توبه وباسئ، د هغه نه معافي وغواړئ او د توبې طریقه ورته ښیي. فقتلو تاسو قتل کې انفسکم خپل ځانونه. نو دې کې 2 روایات مفسرینو نقل کړي دي. یو دا چې د کوم یو کسو د سخي عبادت کړی دی نو دی د په خپله ځان قتل کې، نو فقتلوا انفسکم ځان په خپله قتل کې. او دویم معنا دویم روایت دا نقل کړی دی
فقتلوا انفسکم چې تاسو قتل کې یو بل په خپل منځ کې، یعنی چا چې د سخي عبادت نه دی کړی هغه د قاتل جوړ شي، او چا چې د سخي عبادت کړی هغه به مقتول جوړ شي. نو یو بل قتل کې او خپل نږدې رشته دار هغه به راځي او دا خپل نږدې رشته دار چې د سخي عبادت یې کړی دی دا به قتل کوي. ذالکم خیر لکم، ذالکم دا کار، دا توبه، دا طریقه ستاسو د توبې چې یو بل به قتل کوي یا به خپل ځان په خپله قتل کوي، خیر لکم دا غوره او بهتر دی ستاسو دپاره، عند بارئکم په نزد د پیدا کوونکي ستاسو. دا د الله پاک فیصله ده چې دا کار ستاسو دپاره غوره دی، په دې طریقه به الله پاک ستاسو توبه قبوله کړي. فتاب علیکم نو الله پاک توبه قبوله کړه ستاسو، انه بشک الله پاک هو التواب الرحیم هغه ډیر توبه قبلونکی او ډیر زیات مهربانه دی. نو الله پاک د بنی اسرائیل توبه قبوله کړله او په هغې باندې مهرباني وکړله، رحم یې وکړو او د هغې هغه لوی جرم د شرک هغې په دغه طریقه باندې هغې ته معاف کو. چې کوم قتل شو هغه هم معاف شو، چې کوم قاتلان جوړ شو هغې ته هم الله پاک معافي وکړله، د هغې توبه هم الله پاک قبوله کړله. وَإِذْ قَالَ موسیٰ او یاد کې هغه وخت چې وویل حضرت موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته، بني اسرائیلو ته، یا قوم ای زما قومه انکم ظلمتم بشک تاسو زیاتې کړی دی، ظلم کړی دی تاسو، انفسکم په خپلو ځانونو، باتخاذکم العجله په وجه د نیولو ستاسو سخي لره په خدای سره، فتوبو استاسو توبه وباسئ الی بارئکم خپل پیدا کوونکي طرف ته، فقتلوا تاسو قتل کې انفسکم خپل ځانونه، ذالکم خیر لکم دا کار ډیر بهتر دی ستاسو دپاره، عند بارئکم ستاسو د پیدا کوونکي په نزد، فتاب علیکم نو الله پاک توبه قبوله کړه ستاسو، انه هو التواب الرحیم بشک الله پاک ډیر توبه قبلونکی او ډیر مهربانه دی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته.